السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو په دې چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. ګران دوستانو زه یم سید الله حسن منزلبي تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو تاسو ټول به د پای نیټورک په اړه خبره وئ. تاسو به پای نیټورک پیژنئ. لکه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوستانو د پای نیټورک د تقریبا د نن څخه 2 کاله مخکې د پای نیټورک چې و لانچ شوی و راوتلی و، خو خلکو ته تر اوسه هم په وړیا ډول ورکول کېږي. خو داسې معلومیږي چې په 2023 کال په لومړیو کې یعنې جنوري میاشت کې د راتلونکي میاشتې څو ورځې ورته پاتې دي. حتما به د دغې پای قیمت په ډېر لنډ وخت کې معلوم شي او راوځي. نو هغه دوستان چې پای نیټورک یې مخکې خلاص کړی وي هغو ته زه د یادونه کوم چې مخکې تاسو کوم پای نیټورک جوړ کړی وي د فیسبوک آی ډي له طرفه، په کوم آی ډي مو چې جوړ کړی نو تاسو کوشش وکړئ په هماغه آی ډي همدا اوس پای نیټورک بیرته راخلاص کړئ او جوړ یې کړئ. خو هغه دوستان چې نوي جوړ کړی دا اوس تاسو پای نیټورک راخلاص کړئ او تاسو پای نیټورک کې خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو دوستانو د پای قیمت چې و 13 ورځ چې ما کوم وکاته په بیلابیلو صرافیو کې خو صرافیانو کې ښودل شوی و تقریبا چې په باینانس سایټ کې ما خپلول د پای قیمت چې و 34.25 په ټریډ حالت کې چلیده او قیمت تاسو دلته ښکاري دوستانو چې دغه حالت کې پورته روان دی. نو یعنې نور هم لوړیږي خو دغه باوري نه دی په ټریډ حالت کې چلیده. دوی دلته پورته ویل دی چې دغه په باینانس کې د ټریډ او سرویس په حالت کې تر اوسه نه دی، په دې لیست کې نه دی راغلی. نو دوستانو په ایکس ټي کې هم قیمت $28 ښودل شوی، ایکس ټي والټ کې. په هوبي کې دوستانو قیمت $45 خواوشاغه کې هم ښودل شوی و، خو بیلابیلو والټونو کې د پای قیمت په بیلابیلو بڼه ښودل شوی و. نو دوستانو ممکن پای یو ښه قیمت ولري، دې ته دا چې قیمت یې په دومره لوړو ویب سایټونو کې راغلی دی نو ممکن پای یو ښه راتلونکی او ښه قیمت ولري. نو تاسو هم دا اوس پای انسټال کړئ او چې هغه کسان نوي جوړ کړی دا اوس یې جوړ کړئ. نو څنګه دوستانو دا انسټالولی شو تاسو ته مکمله تفصیلي طریقه درښایم. دوستانو لومړی تاسو پلی سټور ته راشئ. کله دوستانو تاسو لومړی پلی سټور ته راغلی تاسو به دلته سرچ کې ورته ولیکئ پای نیټورک مو چې کله ولیکه دوستانو تاسو ته به لومړی اپلیکیشن راشي. ما څخه اپډیټ غواړي زه به اپډیټ هم ورکړم. دوستانو تاسو دلته راشئ، دلته وګورئ چې 50 میلیونه ډاونلوډ لري. ګورئ دوستانو پای نیټورک چې کله لانچ شو دوی ویل چې کله چې موږ 10 میلیونه کسان ولرو نو مطمئن به موږ خپلې کرنسۍ ته یو ښه قیمت ورکوو. نو دوستانو د پای نیټورک په اړه ډېر اپډیټ معلومات راځي. د دې تاسو په ټویټر باندې هم لیدلی شئ، په فیسبوک کې هم لیدلی شئ. پای نیټورک ته خلک ډېر زیاتې هیلې لري، زموږ افغانان پکې ډېر زیاتې پیسې لري، ډېر زیات بیلانس لري په دې کې. نو که چېرته د دې قیمت لانچ شي او یو ښه قیمت ولري تاسو یو ډېرې ښې پیسې به ترلاسه کړي. که څه هم دوستانو بیټ کوین نوم به تاسو اورېدلی، بیټ کوین سره به ډېر کسان بلد وي. بیټ کوین چې 2008 کال کې کله لانچ شي خلکو ته په وړیا توګه ورکول کېده، خو وروسته د بیټ کوین لپاره قیمت وټاکل شي چې اوس مهال بیټ کوین چې دی د 14,000 څخه پورته قیمت لري. یو بیټ کوین $14,000 څخه پورته قیمت لري. او دوستانو او یو وخت کې د بیټ کوین قیمت چې و خواوشا د $18,000 څخه پورته و چې بیخي زیات و. خلکو اول وخت کې دا یو ټوکې بللې خو وروسته د قیمت اعلان شو. نو تاسو څخه مې غوښتنه کوم چې پای نیټورک چې د یو ډیجیټلي کرایپټو کرنسي تاسو اوس انسټال کړئ خپل موبایل کې او جوړ کړئ. کله هم دوستانو دغه پای نیټورک په خپل موبایل کې راخلاص کړئ نو تاسو به څه وکړئ، را به شئ پای نیټورک اپلیکیشن به راخلاص کړئ. نو کله هم دوستانو پای نیټورک اپلیکیشن راخلاص کړ تاسو ته ما په ډسکرپشن کې لینک اچولی دی دوستانو، تاسو د هغه لینک څخه که راخلاص انسټالوئ زما د انویټیشن لینک دی او داسې پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کوئ پروا نه کړي. دوستانو دلته به تاسو راشئ کنټینیو وید فون نمبر، کنټینیو وید فیسبوک. نو دوستانو موږ د فیسبوک لخوا ورته کنټینیو کیږو ځکه دوی چې کوم نمبر غواړي هغه د پرمختللو هیوادونو غواړي. د افغانستان نمبر فکر کوم په دې لیست کې نشته، خو کوي هم تاسو د نمبر لخوا ورته ما لاګین کیږئ. تاسو راشئ څه وکړئ د فیسبوک لخوا ورته لاګین شئ، یعنی د فیسبوک لخوا تاسو ورته لاګین شئ. نو تاسو به راشئ په د فیسبوک اپشن باندې کنټینیو وید فیسبوک په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. کله هم چې دلته کلیک وکړئ دوستانو مخ دوه فیسبوک انسټال کړي تاسو به دلته فیسبوک انتخاب کړئ ورته. نو دلته ما فیسبوک انتخاب کړ دوستانو او دغه اوس ماته راخلاصیږي. ما خو الریډي اکاونټ جوړ کړی خو صرف زه تاسو ته یوه طریقه درښایم تاسو په دغه طریقې سره په فیسبوک کې اکاونټ خلاص کړئ. نو ما ورته په فیسبوک کې یو بل آی ډي انتخاب کړې ده. نو دلته به تاسو څه وکړئ، دا به راخلاص شي، موږ ته انتظار کوو. دوستانو دلته به تاسو راشئ په د لاندې ټرن ان کوم اپشن چې راځي په دغه به ورته کلیک وکړئ او دا به تاسو آن کړئ.
او دلته به تاسو ورته اجازه ورکړئ چې کوم کنټینیو اپشن راځي په دغه اپشن به تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دا دی دوستانو دغه زموږ پای نیټورک چې کوم دی دغه راخلاصیږي. دوستانو دلته تاسو نه نوم غواړي، خپل نوم به ورکړئ. دلته تاسو نه یوزر نیم غواړي، تاسو به څه وکړئ خپل یوزر نیم به تاسو ورکړئ. هغه ډول یوزر نیم چې تاسو غواړئ هغه به ورته ورکړئ. زه دغه یوزر نیم کافي کوم او همدغه دلته ورکوم. ما خو بل دغه آی ډي راخلاصه کړې ده، د بل چې آی ډي ده کلون کړې مې ده. نو ما ورته همدغه یوزر نیم ورکړ او دغه یوزر نیم کې چې کوم دی په یوزر نیم به تاسو هر وخت په کوچنیو تورو ورته لیکئ دوستانو. او دلته که یو دوه عدده تاسو ورسره زیاتوئ هغه هم زیات کړئ او تاسو راشئ په سبمیټ اپشن باندې کلیک وکړئ. انوایټیشن کوډ دوستانو دلته درنه غواړي، تاسو به څه وکړئ دلته به زما انوایټیشن کوډ ورکړئ. زما خپل انوایټیشن کوډ چې دی زما خپل نوم به دلته تاسو ورکړئ دوستانو. که تاسو بیا بل چاته دغه ورلیږئ هغه ته به تاسو خپل دلته چې کوم یوزر نیم تاسو نه غواړئ انوایټیشن کوډ به تاسو خپل بیا ورکوئ. زما انوایټیشن کوډ دی دوستانو سیدالله حسن 22 دا به تاسو ورکړئ او په دا اپشن مخکې به لاړ شي. دوستانو دغه دی په تاسو به راشئ په ګیټ سټارټ اپشن باندې به ورته کلیک وکړئ. دا ټایم دوستانو ما په ګیټ سټارټ اپشن باندې کلیک وکړ. را به شي دوستانو دغه خانه ډیره ضرور ده دوستانو تاسو ته چې دلته ښکاري کومه دغه ګورئ دوستانو په هر څه لږ وروسته وروسته به تاسو پر دغه اپشن کلیک کوئ چې ستاسو مایننګ روان شي. کله چې دغه لږ وروسته وروسته تاسو په دغه باندې کلیک ونه کړئ ستاسو پورته دلته کوم مایننګ چې روانېږي هغه بیا مخته نه ځي. اوس زه پر دغه باندې کلیک کوم. تاسو چې کله په دغه باندې کلیک وکړئ دوستانو او سټارټ اور اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ، په نیکسټ باندې کلیک وکړئ، د بیا نیکسټ کړئ، دغه ټول تاسې بشپړ کړئ. دا دوستانو موږ ته دلته مایننګ روان شو، دلته تاسو ته ښکاري دوستانو مایننګ روان شو. نو په دغه طریقه تاسو دوستانو دغه کولی شئ اکاونټ کې خپل هر څه بس ترتیب کړئ او ستاسو مایننګ به روان شي. راشئ په دې دریو ټکو ورته کلیک وکړئ دوستانو. زه راځم دلته کلیک کوم ورته. کله مې چې دلته دوستانو تاسو به ماینټ اپشن ته راشئ. کله چې ماینټ اپشن ته راغلی نو دلته به دوستانو تاسو راشئ په د چیک ماینټ لیست اپشن باندې به تاسو ورته کلیک وکړئ. د دې سپیډ څنګه زیاتولی شو، سپیډ زیاتولو طریقه به درته ښایم دوستانو. اول به تاسو څه وکړئ خپل موبایل کې به پای براوزر اپ انسټال کړئ دغه ځای نه سټارټ اپشن باندې. له هغه وروسته به په کریټ والټ اپشن چې دا کله دوستانو تاسو انسټال کړ دوهم سټپ کې به تاسو راشئ دغه کریټ والټ به جوړ کړئ. له هغه وروسته په کنفرم والټ اپشن باندې به کلیک وکړئ. دا ډېر ساده کېږي خو تاسو د ټولو نه اول راشئ په دغه پای اپ براوزر ډاونلوډ کړئ. هغه وروسته دوستانو تاسو راشئ دلته سټارټ کومه کنفیګریشن اپشن غواړئ دغه به هم کمپلیټ کړئ. کې وای سی درنه غواړي کې وای سی به تاسو بشپړه کړئ چې دا براوزر کله انسټال کړئ کې وای سی تاسو کولی شئ. هغه وروسته دوستانو تاسو چې هغه اپشن ټولې بشپړې کړئ را به شئ پر دغه اپشن به کلیک وکړئ. نو کله چې پر دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاصیږي. ګورئ زه تاسو ته طریقه در وښیم. خان دوستانو دلته یې بیخي ډېر وخت ونیو د لوډینګ کېږي او خلاصیږي نه. زه تاسو ته په خپل اصلي اکاونټ کې در ښایم. تاسو ګورئ دغه سپیډ اوس ډېر سلو دی، دا به تاسو تیزوئ. کله چې دا تیز کړ چټک مو کړ نو دغه تاسو څه کوئ نو دغه پای به تاسو ته زر ډېرېږي. په ورځ کې به 3-4 پای تاسو ته 2 پای یا 3 پای تاسو ته زیاتېږي. زه راځم دوستانو او تاسو ته در ښایم دا ویډیو سکیپ کوم. خان دوستانو دا ما خپل اصلي اکاونټ په پای کې راخلاص کړ. زه په دغه اکاونټ کې دغه دی دوستانو تاسو ته ښکاري چې 990 پای لرم او سپیډ یې چې دی یو څه زیات دی، ژر راوړي. او په دې کې زه 4 کسان مې انوایټ کړي چې 4 پکې فعال دي. را به شي دوستانو په دې دریو خطونو به تاسو کلیک وکړئ، په ماینټ اپشن باندې به کلیک وکړئ او دلته مې چې کلیک وکړ دوستانو تاسو به څه وکړئ چیک لیست مې تاسو ته ښودلی په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ دوستانو. کله دوستانو تاسو چیک لیست بشپړ کړ تاسو به د پورته دغه خانه چې دوستانو دغه مخکې یوسئ تر 200 پورې به ورسوئ نو د سپیډ به بیخي زیات شي. د لاندې خانه که چېرته لاندې کمه وه دا به هم تاسو ورسوئ. خو دا دوستانو دغه ممکن تاسو ته ډېره کمه وي، په 500 ولاړه وي یا په 90 ولاړه وي، تاسو به دغه 100 ته ورسوئ. 200 ته رسیږي هغه بیا بېله جدا خبره ده. نو دوستانو تاسو به دی 100 ته ورسوئ. کله چې 100 ته ورسولاست تاسو سپیډ به بیخي زیات شي.
ښه دوستانو دغه ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي که چېرته ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل نورو دوستانو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.